اوس د کافرانو انجام بیانوي او دا ایتونه واضحه دي د کافرانو انجام بیانوي انجام د کافرانو مطلب چا چې دا خبرې بیا نه دي منلي او دغه کتاب یې نه دی منلی د کوم چې اوس تفصیل ذکر شو د هغوی حال دا دی ان الذین کفروا یقینا کسان چې کفر یې کړی دی لن تغني عنهم اموالهم اولادهم لری بنکی د دوی نه مالونه د دوی او نه بچي د دوی من الله شیئا د عذاب د الله نه څه شی بچي او مالونه په دې ذکر کړو ځکه چې په کفر کې د واقع کېدو یو وجه دا ده چې سړی د دنیا سره دومره محبت کوي چې آخرت ته د سره توجه نه الله وایي هم دقه دنیا چې د کومې دنیا د لاسه دوی دا کفر کړی دی دا دنیا الله د عذاب په مقابله کې هېڅ فایده ورنه کړي او دا د مؤمنانو دپاره هم دا خبره ده څوک چې د دنیا دپاره لګیا د بېدیني کوي که نه او د دنیا دپاره د الله عبادت په صحیح طریقې سره نه کوي د دنیا ګوره ذره برابر فایده دله په آخرت کې نشي ورکولی واولئک هم وقود النار او هم دغه کسان دوی خشاک د اور دي کدأب آل فرعون حال د دوی پشان د حال د فرعونیانو دی والذین من قبلهم او دا هغه کسانو چې د دوی نه مخکې وو فرعونیان ولې خاص ذکر شو سمودیان ذکر نه کړو عادیان ذکر نه کړو وجه دا ده چې په بني اسرائیلو کې د فرعون دا قصه ډېره مشهوره وه که هغه یهودیان دي او که هغه نصارا دي نو هغه څوک یې ورته ذکر کړو چې په هغوی کې مشهور دا نصارا دا یهودیان چې غاړه نه ږدي دی حق ته الله وی بلکل حال د دوی په شان د حال د فرعونیانو دی څه چل کړی و هغوی کذبوا بآیاتنا دروغجنې ګڼلي وو آیتونه زموږ فأخذهم الله بذنوبهم نو راونیول هغوی لره الله په سبب د ګناهونو د هغوی والله شدید العقاب او الله سخت عذاب والده دا قسم آیتونه سره یاد ساتئ ځکه چې ډېرو ته به صرف دغه یاد دی چې الله غفور رحیم الله په ګناهونو رانیوم کوي فاخذهم الله بذنوبهم بل دا چې الله هغوی سره ظلم نه و کړی چې هسې رانیولي و د څه داسه ګناهونو د لاسه اوس الله رب العزت پیغمبر ته وایي چې ته کافرانو ته دا خبره وکړه د دې نه مخکې چې موږ دغه آیت ووایو د دې په شان نزول کې یو څو خبرې بیانېږي خبر هغه دا بیانېږي چې کله مسلمانانو ته فتح میلاو شو په بدر کې او مسلمانان یو سو نو رسول صلی الله علیه وسلم د مدینې د یهود را جمع کړو د یهودو چې کوم بازارو خصوصا د بنو قینقاع قبیلې خپل بازارو غټ نو یهودیان اکثر تاجران و مالدار خلک نو د هغوی په هغه بازار کې را جمع کړو رسول صلی الله علیه وسلم ورته دا وویل ای یهودیانو قریشو د حال نه تاسو خبر شوئ چې الله څنګه ذلت په هغوی باندې میدان کې راوستی فاسلموا قبل ان يصيبكم ما اصاب قریشا نو اسلام قبول کوي مخکې د دې نه چې دغه حالات په تاسو راشي د کوم حال چې په دغه راغی په قریشو باندې تاسو ته ښه پته ده چې زه نبي یم ستاسو په دې کتابونو کې زما تذکره ده هغوی ورته جواب کې ووی رسول الله وسلم ته وی لا یغرنک په دې مه دوکه کېږه
ته د یو داسې قوم سره مخامخ شوی وي چې د هغوی څه تجربه نه وه د جنګ او ولئن قاتلتنا او که تا چېرته موږ سره جنګ وکړو که نه نو بیا به تا ته پته ولګي چې اوس ته کسانو ته مخامخ شوی اوس ته سړو ته مخامخ شوی نو په دې مده کې قریشو سره چې تجربه نه وه نو الله رب العزت دې آیت کې دغه خبرې جواب ورکړي قل ووایه للذین کفروا هغه کسانو ته چې کفر یې کړی دی ستغلبون زده چې تاسو به مغلوبه کړی شئ مغلوبه کړی شي یعنې مسلمانان به په تاسو باندې غالبه شي ځکه بعض علما دا موي چې دا خبره عامه ده ټولو کافرانو ته نو ټول مغلوبه کړی شو دغه یهودیانو الله په مسلمانانو له بری ورکړو که مسلمانان غالبه شو هغوی مغلوبه شو که دا آیت عام مشرکانو ته کې د مکې مشرکانو مغلوبه کړی شوي مؤمنان پې غالبه شي دا خو په دنیا کې ذلت دی آخرت کې وتحشرون الى جهنم او راجمه به کړی شي جهنم ته وبئس المهاد او بد ځای تیار کړی شوی دی دا جهنم قد كان لكم آیه یقینا شتي ستاسو دپاره نخه یعنی عبرت ستاسو دپاره د عبرت خبره ده ستاسو دپاره د سوچ خبره ده فی فئتین التقتا په دوو ډلو کې چې مخامخ شوي دواړه هغه دوه ډلې یو ډله د مسلمانانو بله ډله د کافرانو دې کې اشاره د بدر غزا ته ده چې په هغه دوو ډلو کې ستاسو دپاره د سوچ او د فکر خبره ده الله وی سوچ کوه فئة تقاتل في سبيل الله یو ډله جنگ کو په لار د الله کې د صحابه کرام سره پاسه 300 کسان وتي د الله د دین دپاره او د جهاد مسله موږ مخکې ذکر کړی او تفصیل بیان شوی و فی سبیل الله معنا او مطلب نو صحابه کرامو چې څومره هم جنګونه کړي دي هغې د الله د رضا دپاره کړي دي د الله د دین دپاره کړي دي نو اوس دې نقشې ته ګوره او سوچ ورته کوه ځکه چې الله وایي په دې کې د ټولو دپاره نښه او عبرت دی یو ډله راغلې ده د الله د دین دپاره واخرى كافرة او بل ډله کافره ده یو طرف ته کافران دي بل طرف ته مؤمنان دي کافران یو څو کسان دي معمولی اسلحه ده کافران ډیر کسان دي خاص اسلحه ده مؤمنان یو څو کسان دي معمولی اسلحه ورسره اصل خبر هغه دا دی چې دا ډلې جنګیږي بس اصل مسله دا ده اصل مسله د دې نه دی چې اسلحه چا سره ډېره ده او افراد چا سره ډېر دي خبره دا ده چې راغلي سلدینو خو الله ووایي چې فئة تقاتل فی سبیل الله دا یو ډله راغلې ده د دې دپاره چې د الله دین غالب شي دا بله راغلې ده د الله د دین د مقابلې دپاره يرونهم مثليهم رأي العين دوی هغوی لره لیدل دوی هغوی لره د خپل ځان نه دو چنده په لیدلو د سترګو سره دوی لیدو هغوی دو چنده په لیدو د سترګو سره و دوی لیدو هغوی دا ټول ضمیرونه دي دوی لیدو هغوی چې د دوی الله مؤمنان یادوي که د دوی الله کافران یادوي نو دې کې دوه قسمه وضاحتونه دي يرونهم يرون لیدو دوی که دې که موږ دا ضمیر راجي کو مؤمنانو ته
خو دا خبر روانه ده انشاءالله سورة الانفال کې. الله رب العزت په اوله کې دا جنگ چې شروع شوی نه و که نه، دا کافرانی د مؤمنانو ته لږ ښکاره کول. ولې ورته لږ ښکاره کول؟ چې دوی به ډاډه شي ورشي. بیا چې کله دا جنگ ونښتو که نه، الله ورته بیا ډېر ښکاره کړو. د دوی د شمار دو چنده او حقیقت کې دو چنده او ډېرو د هغې نه هم زیاتو. ولې ورته الله بیا په جنگ کې لږ نه ښکاره کول، په هغې کې ورته داسې ډېر ښکاره کړو چې دوی ته دا اندازه ولګي چې الله رب العزت په دوی لوی رحم او کرم کړی دی چې دې غټې ډلې سره د دوی جنگ روان دی او الله د دوی مرسته کوي. او که چېرته موږ ضمیر راجي کړو کافرانو ته، نو خو واضحه دی چې کافران وو په اصل کې لږ، خو الله رب العزت چې کله جنگ ونښتو نو دا مؤمنان کافرانو ته د خپل ځان دوچنده ښکاره کړو چې دوی تیښته وکړي او دوی وویرېږي. چېرې دا خو دا خلک ډېر زیات دي. را به شي سورة الانفال کې الله په اوله کې کافرانو ته د مؤمنانو هم لږ ښکاره کړي. ولې؟ چې دوی د دې جنګ نه ونه تښتي، چې دا جنګ وشي. دا وایي چې دا مؤمنان وو دا څو کسان هېڅ ورځو، خو چې جنګ ونښتو الله ورته مؤمنان ډېر ښکاره کړو، نو په دوی یره راغله. والله يؤيد بنصره من يشاء. او الله مضبوطی په مرستې خپلې سره چا لره چې وغواړي. هغه خبره ده اوس چې ما تاسو وکړه چې خبره د افرادو د طاقتونو نه ده، دغه اسباب دي، دا به لټو. خو را به شي انشاءالله په سورة التوبه کې، عفوا سورة الانفال کې الله وایي چې څومره طاقت ډېرولی شي ډېرې کوي، خو دا بیا هم اسباب دي چې څو پورې د الله مرسته نه وي که نه، هغه ورته پورې څوک نشي کامیابېدی. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. یقینا پدې کې عبرت دی د پاره د خاوندانو د عقلونو. د عقل خاوندان په دې خبره سوچ کولی شي. په دې کې ډېر لوی سوچ د سوچ خبره پرته ده، خو د هغه چا دپاره چې عقل یې کار کوي او یا عقل استعمالوي.